14مه برخه. د ځان عزت وساتئ. مشرانو ته د خپل ځان عزت ډیر مهم دی. هغوی نسبت نورو ته لوړ فکر او ښه پوهه لري. دوی خپل ځان ته په خپله ارزښت ورکوي او د ښه والي احساس کوي. ځان ته عزت ورکول په دې معنی چې پر تاسو خپل ځان څومره ګران دی. ځان ته د عزت ورکولو یوه برخه ستاسو په کار او لاسته راوړنو پورې اړه لري. ستاسو لاسته راوړنې په دې معنی دي چې تاسو په خپل سازمان کې څومره ځلیدلي یاست، څه کارونه مو کړي او پایله یې څه سوې ده. د ځان عزت ساتل ډیر مهم دي، ځکه هر هغه فکر او باور چې د ځان په اړه یې لرئ په ټولنیز ژوند کې هم ستاسو انځور منعکسوي. د کالیفورنیا ایالت د غیر انتقالي شتمنیو مدیر وایي هر هغه احساس چې د ځان په اړه یې لرئ په حقیقت کې ستاسو څرنګوالی او کړنلاره په ټولنه کې منعکسوي. مشري ارامښت، صراحت، مخکنیو خبرو او ډیرو داسې نورو ځانګړنو ته اړتیا لري او د حقارت احساس ولري هیڅکله نسي کولی د مشرۍ له دغو ځانګړنو برخمن سي. څنګه د ځان عزت ساتلی سو؟ مشران خپل ځانونه پیژني. د روحانیونو یوې ډلې د یونان په یوه مذهبي سیمه کې ژوند کاوه. دوی تر ټولو ډیر وخت د خپل نفس په اړه مطالعې ته ځانګړی کړی و او همدا علت و چې تر بل هر څه د ځان په اړه ډیر پوهېدل. دوی په دې هم پوهېدل چې څنګه کارونو ته هڅول کیږي او د خپلو انګېزو دلایل هم ورته معلوم وو. دوی همدارنګه د دې وړتیا درلوده چې د احساساتو پر ځای منطقي عمل وکړي، یا په بله وینا هغوی هیڅ غرور نه کاوه، خو د ځان عزت تر بل هر څه ورته مهم و. مشران یوازې د هغو کارونو په لټه کې وي چې کولی سي په ښه توګه یې سرته ورسوي. دوی ته خپله کاري وړتیا معلومه وي، کوم کارونه او دندې چې نسي کولی په ښه توګه یې سرته ورسوي هیڅکله یې نه مني او نه یې هم په اړه فکر کوي، ځکه پوهیږي چې دا کار نسي کولی او که چیرې د عمل هوډ وکړي او بیا په سمه توګه مدیریت نسي کړی، طبیعي خبره ده چې شخصیت او عزت یې تر پوښتنې لاندې راځي. دوی تل پر خپلو ځواکمنو ټکو تمرکز کوي او له ځانه پوښتي آیا زه کولی سم دغه کار په ښه توګه سرته ورسوم، او که نه سم کولی چې په ښه توګه یې سرته ورسوم دا به ښه نه وي چې په اړه یې هیڅ فکر ونه کړم. دوی معمولي پایلې نه مني بلکې تل د ښو پایلو په لټه کې وي. مشران هیڅکله ځان ته دوکه نه ورکوي بلکې رښتینی عمل کوي. په ډېرې رښتینولۍ سره د خپل شخصیت ارزونه کوي. هیڅکله ځان خوښوونکي او مغرور نه دي بلکې د دې وړتیا لري چې له خپله ځانه وپوښتي آیا د دغه کار ترسره کول سم دي؟ آیا زه اوس په سمه روان یم؟ له نورو سره څه ډول چلند کوئ؟ کومو مشرانو ته چې خپل عزت مهم وي هیڅکله یرغلیز عمل نه کوي بلکې د خپلې پیاوړې ارادې په مرسته له تیرو تېروتنو عبرت اخلي او ستونزې حلوي. څوک چې د مشرۍ وړتیا ونه لري هیڅکله نسي کولی ستونزې حل او پر مخ پراته خنډونه له مخې پورته کړي. دا ځکه چې دوی د مشرۍ کافي تجربه نه لري. دوی نه یوازې د خپل ضعف او قوت ټکي نسي پیژندلی بلکې خپل پت او عزت هم د لاسه ورکوي. پیاوړي مشران سره له دې چې خپل قوت پیژني بلکې د کمزورۍ ټکي هم مشخصوي او د له منځه وړلو لپاره یې هڅه کوي. د دوو کسانو ترمنځ ډېر توپیر شته. یو هغه چې د خپلې کمزورتیا خبر وي خو عمل نه کوي، بل هغه چې په خوشحالۍ او رښتینولۍ سره کمزوري خنډونه له مخې پورته کوي. دا تفاوت کولی سي ستاسو عزت او بې عزتي په ډاګه کړي. مشران پوهیږي چې له تېروتنو خالي نه دي، خو باور لري چې لا هم پوره کاري وړتیا او مهارت لري. بله طریقه چې موږ کولی سو د مشرانو عزت او بې عزتي معلومه کړو هغه د نورو سره د دوی چلند دی. موږ باید د ده له کارکوونکو او یا هم هغو کسانو څخه چې د ده سره نږدې اړیکې لري پوښتنه وکړو چې مشر مو د تاسو سره څه ډول چلند کوي. زه په دې پوه سوی یم چې که اوس یو څوک ښه کار کوي خامخا یې پخوا نیمګړتیاوې درلودې، خو دا چې هغه وخت یې د پرمختګ هوډ درلود بالاخره خپلې موخې ته ورسېد. زه پوهېږم چې ژوند د یوه صف په څېر دی. دا په ما پورې اړه لري چې راپورته سم، خپل مسؤلیت ومنم او د ځان سره مرسته وکړم. د صف مخکنۍ برخې ته د رسېدو په مخه 2 ګامه ډېر اړین دي چې باید اوچت یې کړئ. لومړی ګام صف ته دننه کېدل، دوهم ګام په صف کې پاته کېدل دي. صف ته دننه کېدل ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. کله چې صف ته دننه سواست باید هره ورځ په دې اړه فکر وکړئ چې څنګه خپلې موخې ته رسېدلی سئ. په صف کې پاته کېدل ستاسو د نه تسلیمېدو په معنا دي. دلته د پرمختګ په موخه باید ډېره زیاته هڅه وکړئ. هیڅ ګټه نه کوي هغه هڅه چې لنډمهاله او بیا پرېښودل سي.
ځکه تاسو د ټلویزیون لیدو ته هڅوي او په تاسو کې د قربانۍ احساس راژوندی کوي. باب سیلور په شیکاګو کې زما یوه سیمینار ته راغی. د ده حالت ډېر خراب و. 2 ځلې یې د خپلې مېرمنې طلاق اخیستی و، وزن یې زیات و، دنده یې هم نه درلوده او د سختو نورو ستونزو سره هم مخ و. ده باور درلود چې یا د ژوند تقدیر همداسې دی او یا دغه ستونزې د نورو خلکو لخوا ورته پیښې سوي دي. هیڅ نه پوهېده چې ولې ژوند له ده سره یاري نه کوي. بالاخره یو ملګري هڅولی و او زما سیمینار ته راغلی. زما سیمینار ته د راتګه هم خوښ نه برېښېده، ځکه په انګېزهیي شیانو یې هېڅ عقیده نه درلوده. کله چې ما وویل طبیعت له انسان سره خنثی چلند کوي او کوم څه چې تاسو یاست یوازې د خپلو کارونو په خاطر یاست، نه د بل شي، ناڅاپه متوجه سو چې ستونزه په ده کې ده، نه په ژوند کې. ده د خپلې غوښتنې برعکس په نورو شیانو تمرکز کاوه او همدا علت و چې د ده د پرمختګ مخه یې نیولې وه. هماغه شېبه یې پرېکړه وکړه چې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د یوه کال په اوږدو کې یې دنده واخیسته، 14 کیلو وزن یې کم کړ او په خپله خوښه یې بېرته کوزده وکړه. د ځان عزت په ځان باور لرل دي. که چیرې په ټولنه کې خلک د عزت په سترګه درته وګوري، کولی سي خپل ژوند کې بدلون راولي. عزت کولی سي تاسو ته په دنده کې د استقامت ځواک درکړي، څو وکولی سي خپل ژوند ته په سمه توګه دوام ورکړي.